السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د پښتو سکیچ زده کړې ته په خیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د لوټي فایل اضافه کول او اپلیکیشن ته په اپلیکیشن کې استعمالول او د لوټي فایل د سپیډ او یا هم سرعت د تنظیم او د همدارنګه د تکرارولو څو ځله تکرار شي. مثاله لوټي فایل یو ځل تکرار شي، 2 ځله، همدارنګه 3 ځله هر څو تاسو انتخابولی شئ او څنګه کولی شو لوټي فایل ته رنګ ورکړو. نو راځو مثال اوس د اپلیکیشن دلته موږ یو پروجیکټ جوړ کړی تیار، نو په اسیټ فولډر کې موږ تیار یو لوټي فایل داخل کړی دی چې هغه نوم ده آیکن JS1. نو رابسو شاته تاسو بل ته راسئ، مثال کوم ځای کې تاسو لوټي فایل استعمالوئ تاسو به راسئ دغه ځای کې لوټي انیمیشن دا کوم لایبرري په دغه ځای کې تاسو ته په نښه کړم، په دغه دا هم د لوټي فایل کوم هغسې ده، دا بل ته تاسو اضافه کړئ. بیا د هغه نه بعد تاسو کولی شئ د دغه ولاړوالی او هم سور منظم کړئ، یعنې تنظیم یې کړئ. نو زه دلته اوس مثال ورکومه 150 150 یعنې 1.58 ولاړوالی هم 1.58. همدارنګه تاسو کولی شئ هر څومره ورکړئ. دلته تاسو دلته دغه د انجکټ په برخه کې تاسو ته دلته XML کوډ ده، نو هغه کې به تاسو دلته لږ تغییر وکړئ. مثال په دغه ځای کې چې تاسو به هغه کوم لوټي فایل چې له اسیټ فولډر نه کوئ دلته بیا تاسو نوم ولیکئ. نو زه دلته یې نوم لیکم، د هغه نوم ما سره دلته په کلیپ بورډ کې تیار موجود ده، نو هغه به دلته ولیکم icon.js1. نو دا به چې کله ولیکه نو اوس به راسو مثال د دغه د سپیډ به هغه ته چې څنګه کولی شو د ده سپیډ تیز کړو یا هم سپیډ یې ورو کړو. نو رابسئ دلته ویوز برخې ته، بیا په هغه کې به تاسو دلته لایبرري برخې ته راسئ. نو تاسو چې دا لومړی بلاکونه دا چې د سیټ د جاوا له لارې کوډ له لارې کولی شئ لوټي فایل له اسیټ څخه په کوم هغه کې وښیئ. نو تاسو کولی شئ دلته لوټي فایل انیمیشن انتخاب کړئ او دغه ځای کې تاسو هماغه نوم ورکړئ کوم نوم اوس یې مثال په اسیټ فولډر کې دغه لوټي فایل موجود ده. په دویم بلاک کې تاسو کولی شئ مثال سیټ انیمیشن فروم JS1. نو تاسو کولی شئ دلته لوټي فایل کوم هغسې ده هغه انتخاب کړئ او له هغه نه بعد تاسو کوم JS1 کوډ چې ده هغه دلته واچوئ. نو د JS1 کوډ نه مراد څه ده، تاسو دلته به راسئ، مثال JS1 کوډ تاسو ته دغه ځای ښیي. رابسئ مثال تاسو اسیټ فایل ته داخلولو ته بیا هېڅ ضرورت نشته، بیا به تاسو مثال دغه لوټي فایل هغه کوئ خلاص به کړئ، په دغه ځای کې دغه کوډ چې ده دا کوډ به ټول کاپي کړئ او بیا به تاسو راسئ همغه ځای کې همغه خانه کې به تاسو واچوئ. بیا نو د اسیټ فولډر ته د اضافه کولو هېڅ هغه نشته، اړتیا نشته. نو اوس به بیا راسو ویوز برخې ته، دا دریم بلاک چې ده داسې ده سیټ انیمیشن فروم URL. نو تاسو کولی شئ لوټي فایل آنلاین کوم لینک له لارې کوم لینک چې د فایل آنلاین چېرته موجود وي یا په فایر بیس سټوریج کې یا هم همداسې نور کوم هغه کې موجود وي، خو تاسو سره یې لینک وي یعنې آنلاین لینک وي، په دغه ځای کې تاسو هغه لینک کاپي کولی شئ او تاسو یا هم پیسټ کولی شئ او تاسو هغه آنلاین لوټي فایل ښودل کېږي. او د څلورم بلاک چې ده هغه دی سیټ لوټي انیمیشن، یعنې لوټي انیمیشن به انتخاب کړئ. بیا تاسو دلته سیټ ریپیټ کاونټ یعنې څو وارې دا تکرار شي، یعنې لوټي فایل خو چې ده انیمیشن یې چې مثال 1 ثانیه یا 2 ثانیې یا 3 ثانیې مثال بېرته په خپل هغه باندې تکرارېږي، نو تاسو کولی شئ چې 1 وارې انیمیټ شي او بیا مثال همغسې په خپل ځای ودرېږي، یعنې کار ونه کړي، خالي 1 وارې هغه خپل انیمیشن هغسې سرته ورسوي. نو تاسو کولی شئ دلته د هغه انیمیشن هغه کولی شئ یا 0 وارې یعنې بیخي 1 وارې تکرار شي بیا دې نه تکرارېږي، یا 1 وارې دې بیا تکرار شي یعنې 2 وارې، همدارنګه هر څو تاسو انتخابوئ ورته انتخاب یې کوئ. دلته تاسو انتخابولی شئ سپیډ د مثال خپل نارمل سپیډ یې چې ده هغه 1 ده. مثال تاسو کولی شئ مثال په خپل سپیډ کې پرېږدئ چې کوم سپیډ یې خپل ده هغه 1 کړئ. مثال که تاسو مثال وایئ چې بیخي سپیډ یې بندوئ یعنې 0 دی، سپیډ یې 0 کوئ هم شئ یا 0.100 شي، کولی شئ 0.6 یا 0.15 یعنې هغه کوم سپیډ چې ده د هغه سپیډ نیمایي د دغه نیمایي نور هم کمیږي. همدارنګه تاسو کولی شئ 2 یې کړئ یعنې 2 چنده سپیډ یې کوم سپیډ چې ده مثال هغه نه 2 چنده د هغه 2 چنده شي.
همدارنګه 3 چنده تا تر څو پورې تاسو غواړئ همغومره سپیډ ډیرولی شئ. نو دا هم د سپیډ او نورو هغه بلاکونه دي، دا 5 بلاکونه. او تاسو کولی شئ مثال لوټي ته رنګ هم ورکړئ. نو تاسو مخکې له دې چې مثال هغه ته رنګ ورکړو، نو لومړی د اپلیکیشن هغه کوو چې دا لوټي فایل لومړی په خپل حال یعنې خپل هغه ډیفالټ رنګ چې ده هغه کوم رنګ ده او کومه لوټي انیمیشن ده. نو لومړی اپلیکیشن بیلډ کوو. د تر څو اپلیکیشن مثال رن کېږي نو ویډیو به ودروو. نو دا هم اپلیکیشن مو انسټال کړ. نو دا هم د لوټي فایل هغه کوم خپل هغه چې د انیمیشن چې ده د هغه خپل هغه د ترتیب ده. نو مثال تاسو کولی شئ مثال دغه اوس کوم زړونه چې دي دغه مثال تاسو کولی شئ دغه ته په دغه رنګ ورکړئ، مثال د خپله د اپلیکیشن په هغه باندې رنګ ورکړئ. نو راځو اوس مثال څنګه کولی شو لوټي فایل ته رنګ ورکړو. نو تاسو به راسئ دغه ځای کې به دغه لاندې ځای ته داخل ښکته شئ او بیا به تاسو راسئ دغه کوډ دغه ایپ لوټي کلر فلټر او دلته به تاسو کولی شئ مثال زه خپله اوس کلر پرایمري انتخابوم، ورته تاسو کولی شئ یا رنګ کوډ ورکړئ یا هر څه چې تاسو ورکوئ. نو زه دغه کلر پرایمري ورکوم. دا د خپله د اپلیکیشن کوم رنګ چې ده د سټارټ بار او ټول بار همغه رنګ زه انتخابوم ورته. او دغه کلر پرایمري تاسو په دغه طریقه باندې انتخابولی شئ او اپلیکیشن ته مثال بدلولی شئ. نو کلر پرایمري چې تاسو مثال بدلوئ لومړی دا ثبتوو بیا شاته وځو. تاسو چې مثال په دغه هغه باندې کلیک وکړئ بیا تاسو ته راځي سیټینګ. سیټینګ ته چې راسئ داسې اډوانسډ بیا له هغه نه بعد تاسو راځئ دلته تاسو ته کلر پرایمري هم معلومیږي چې کلر پرایمري دغه رنګ ته وایي، یعنې دغه د ټول بار کوم رنګ چې ده. او د بدلولو په طریقه باندې تاسو کولی شئ په دغه ځای کې کلیک وکړئ بدل یې کړئ. نو اوس راځو خلاصوو یې. لوټي ته مو رنګ ورکړو، اوس اپلیکیشن رن کوو. تر څو اپلیکیشن رن کېږي نو ویډیو به ودروو. نو اپلیکیشن مو انسټال کړ اوس یې خلاصوو. دا هم شو د لوټي فایل ته رنګ ورکول. نو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله جل جلاله سپارم. که ویډیو مو خوښه سوي ویډیو لایک کړئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله جل جلاله سپارم. الله مو بس.